یو ورځای بچی دی تعلق یې علي خیل قوم سره دی خو هغه د ټولو ورځو همیشه دپاره د قوم اواز یې اوچت کړی دی د علاقې اواز یې اوچت کړی دی او چې چېرته مشکلات راغلی دي هغه کې هغه یې ساه اخیستی دی هلته هجرونه ورباندې تېر شوي دي تکلیفونه ورباندې تېر شوي دي نن هغه یو 10-15 ورځې کېږي روژې نه مخکې هغه یې نستی دی څه نوم دی نجیب الرحمن قوم نه علي خیل سره تعلق ساتي خو دا قومي خبره نه دی دا د موږ د ټولو ورځو ټولو پښتنو بچی دی مو حکومت دا ریپیسټ کوو دا یو غټ استانه دی زرګري مدرسه دی دا یو تاریخ لري دا د یو لوی شخصیت دا خبره کړې ده د بشیر خیر خواږه نصفا خان ژوندي دي مو حکومت دا هڅه کوو چې بې ګناه نه دی دا تصور مه کوه غاپور رها کا بلکې دغو اقدامونو سره ته ځوانان نور بچي خفه کوې ځان خلک ایسه کوې خلکو نفرت پیداویږي دې ملک نه خلکو نفرت پیداویږي دې ریاست نه مهرباني وکړه څه هغه څه مړی نه دی کړی هغه څه غلا نه دی کړی هغه څه چوجورم نه دی کړی هغه څه فرانک نه دی کړی هغه د خپلې علاقې امن خبره کړې دی هغه د خپلې علاقې حقوق خبره کړې دی هغه باندې ته خلک مه دبابوه راپور دې راکولاو کړه که چېرې راکولاو دې نه کړو نو هغه یو نه دی نسته انشاءالله دې جیب ته مونږ ټول تیار یو تیار مونږ نه انشاءالله مونږ دا جهاز کوو څنګه د پور دې راکولاو کړه او د نور نوجوانانو نه نفرت مه پیدا کوه ما له څه کامې پېښې شوي زه بخښنه غواړم زه د تاسو قوم ډېره ډېره شکریه ادا کوم چې موږ ته بخیر راکړو په مدرسې کې مو راکړل مدرسې کې موږ خبرې کوونکي نه وې او بازارنه په وجه باندې اوس بیا سره څه خبرې دي هغه ورته وکړي وسلام